ګورئ موږ او تاسې د اسلام نه پرته په هر دین پورې خاندو، بد ورته وایو، خو موږ او تاسې ځانونو ته وګورو چې موږ او تاسې په کومه لار روان یو. آیا هغه اسلام چې خدای پاک موږ او تاسې ته ښودلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی و او راته ویلي وو چې دا کوئ او دا مه کوئ، هغه څه چې په قرآن کې دي چې دا حق دي او دا ناحقه دي، دا وکئ دا مه کوئ، که دا کوئ زه راضي یم، که دا نه کوئ زه درنه خفه یم، که دا کوئ جنت ته به ځئ، که دا کوئ دوزخ ته به ځئ. آیا موږ او تاسې دا کوو؟ نه. که ډېر وي په سلو کې به یې 10 کوو او دا نور یې نه کوو. عزیزانو، خویندو، ورونو، راځئ چې موږ او تاسې په هغه لار روان شو کومه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي. خدای پاک هغه څه د موږ نه غواړي څه چې هغه ته په خپله خوښ دي، هغه یې په خپله نه کوي. هغه ته نفلي عبادتونه خوښ وو، ملایکې میلیونونه زره ملایکې راولېږلې، څه په رکوع کې، څه په سجدې کې، څه په قیام کې او څه په ثنا صفت کې اخته دي، او هغه کارونه چې غوښتل یو د بل نه وکړي موږ او تاسې راولېږلو چې یو د بل سره مینه وکړئ، یو د بل سره مرستې وکړئ، یو د بل صفتونه وکړئ، یو بل سره خنداګانې وکړئ، یو بل پسې خنداګانې مه کوئ، یو بل ته سمه لار وښیئ، یو بل سره لاس په لاس روان شئ، یو بل ته تحفې ورکړئ، یو بل ته ډالۍ ورکړئ، یو د بل نه قربان شئ. دا خدای غواړي، موږ ته یې ویلي چې تاسو یې وکړئ. خدای نشي کولی، موږ او تاسې باندې کوي. موږ او تاسې د خدای پاک نایبان یو. خدای پاک را لېږلي وو چې دا وکړئ، لکه پلار چې زوی یو ځای ته لېږي چې لاړ شه دا کارونه په هغه ځای کې وکړه، نو که زوی لاړ شي او هغه کارونه یې کړي وي او ټول ولس ته خوشحاله وي، پلار یې بل سبا بل کار ورباندې د دې نه غټ کوي. نو راځئ چې هغه څه وکړو څه چې خدای د موږ او تاسې نه غواړي.